السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د ابي سعید رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیری دی مؤمنانو فقیرانو مسکینانو لره په ورځ د قیامت به دی تر اغنیاو تر سرمایدارانو 1500 کاله مخکې جنت ته ننوځي. دی به په جنت کې څړکې ګرځي به خوندونه به اخلي وهؤلاء یحاسبون سرمایداران به د خپلې دنیا حساب ورکوي که هغه دنیا حلاله و حساب یې ورکړي او که هغه دنیا په حرامه طریقه لاسته راغلې وه ورلره عذاب او ورلره عقاب به وي. د آخرت سرمایه طاعت دی عبادت دی. نو ځکه وایي انسان د دنیا محبت او مینه لري د دنیا شوق لري خو لیکن حساب یې هیر دی. هر سړي ته دا خوند ورکوي ماسې وا هغه خلکو څخه چې د الله رحم ورباندې وسي او نو زما په ژوند کې ما یو څوک لیدلی دی زما مرشد نانا هغه مبارک چې ټول دنیا سره زارسي مینه کوي خلک چې پیسې ورکړي دی چې په مجلس کې مرید وي هغه ته یې ورکړي. یو وخت زه ملا وم یو ځای دی راغلی و نو زما کلیوال 15,000 روپۍ ورکړي نو دی چې هر وخت د یو چا کړي نو مېلمانه خورا ډېري دا مریدان راځي د جمعې په شپه زما مېلمه و کوم ځای کې چې دی و زه ورغلمه نو 3 نفره و بارمان ماښام زما مېلمانه یاست مازدیګر یو مولي صاحب ټلفون وکړي مېلمانه ډېر سوه نو مېلمانه بیا د درو څخه ولاړل و 22 نفرو ته ورسېدل. نو بله شپه یو ځای مېلمه و نو ملګري شاګردان و عالمان 10 نفر ورسره و ماښام په ډوډۍ بیا 40 نفره سوه. نو زما ډېر وار هم خطا و د ملایي ژوند و چې دی رالی پیسې مې نه درلودې خیر خو پورولې مې د ده خدمت مې کاوه هغه مېلمانه چې راکړه د هغو خدمت مې کاوه. نو زما کلیوال 15,000 روپۍ ورکړلې دا ستا مېلمستیا ده نه دا چې مسله ما ورته هواره کړې وه چې کښېښودل زما خو ولې طبیعت مې برابر چې د مېلمنو کار وسي چا کلیوال لاړې ماتې راکړي. نو یو نن هغه مبارک مې لیدلی دی چې تاریکو دنیا دی نور په مخ ته ځکه ما څوک نه دی لیدلی که وي هغه به هم لیونیان وي بازارو کې به ګرځي پر سدو انسانانو کې مې یو نن هغه لیدلی دی. نو دنیا موږ ته محبوبه ده په حساب یې رسیر دی. شیخ مبارک وایي 2 استادان مې وه یو مشر و یو کشر و خو مې لیده هغه کشر جنت ته تر ده له مخه ننوځي سهار رالم وایي کشر ته مې بیان وکړي کشر عالم ولول تر ده بله خود زه له مخه جنت ته ځم د ده 2 جوړې کالي دي زما 1 جوړه کالي دي چې کالي یې کم وي د نورو خلکو څه بیا فرق وي په جنت کې نو چې دنیا کم وي څومره انسان د الله عبادت ورپارغه کېږي هغه د جنت خیر دی. نن خو موږ په دنیا خوشحال یو څونه دنیا لاسته راځي په رزق پسې لیوني یو په رزق پسې مړه یو او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که سړی له رزقه داسې وبېرېږي او داسې وتښتېږي لکه له مرګه چې خلک بېرېږي او تښتي څونه کوشش کوو موږ که څوک د کینسر په مریضي مبتلا سي څونه کوشش کوي خو له مرګه ځان ګوري نور کینسر په سړي څه نه کوي په اخر به مړ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که دونه سړی له مرګه وبېري د رزق څخه وبېرېږي او له رزقه وتښتي او د رزق څخه داسې به رزق غیبي ولره راسي لکه مرګ چې ورته راتلونکی دی ځکه الله وعده کړی دی چې زه تاسو ته رزق درکوم. حدیث رقم 1519 صفحه 349 فیض القدیر شرح د جامع الصغیر. نو الله جل جلاله دې زموږ په سترګو کې دنیا حقیره او ذلیله وګرځوي. دنیا وایي د شیطان لور ده که چا د دنیا سره واده وکړي واده یې دغه محبت دی چا دنیا په کور نه ایستله نو شیطان یې خو سره ورځ به د ده کره ناست خو موږ بیخي دنیا ته ډېر قدر کړی یو څوک په دنیا پیژنو په اخلاقو یې نه پیژنو په علم یې نه پیژنو په ایمان یې نه پیژنو بس کې دنیا درلوده 2 روپۍ سړی بني په جامعه کې به قدرمن وي خلک لوڼې د دنیا په قدر خلکو ته ورکوي
وخت یو سړی و ګریان و فریاد یې کاوه لور مې چاته ورکړې ده هغه شرابي دی اوس نو کله یې داسې ویلي چې مرګ ته رسوي نو مال خو دغه دې غوښتل د دنیا په خاطر دې ورکړه بس دنیا ته دې ورکړې د دنیا ته صبر وکړه نو دنیا یو حقیر او ذلیل شی دی موږ په سترګو کې قدرمن ګرځولی دي د انسان حیثیت په تقوا کې دی چې هر څوک یې متقي پرهیزګاره وي هغه د الله په نزد باندې غوره دي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.